الحمد لله ثم الحمد لله برحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسيرت خبرونو كنن ولسم خبرونه ده دا سيرت قدرمندو دوستانو لإبراهيم عليه السلام نرى شروع ده زي په هر خبرونه کې یادونه په دې خاطر درته کوم چې دا خبرونه له یو بل سره تړلې دي او دا د المؤمن دارالحفاظ په یوټیوب باندې کې په ترتیب سره درته نشریږي نو ټول مؤمنان مسلمانان التم استفاده جنی کولای سي تکرارا هلته درته نشریږي. قدرمندو دوستانو په نن خبرونه کې د سیرت د وحي اقسام به پیژنو. په نن خبرونه کې به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سي الله پنځه عظیمي خبرې ورته کوي. په خوله باندې ډېرې اسانه دي خو په حقیقت کې په معنا کې په عمل کې بیا تر غرونو وزندار دي. دغه پنځه خبرې رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ته د سورة المدثر په سر کې دومه وحیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دا پنځو خبرو به موږ نن خبرې کوو. د وحي اقسام به پیژنو، دومه وحیه به پیژنو، د رحمت للعالمین صلی الله علیه وعلى آله وسلم ژوند او زندگی به پیژنو. ګورې مؤمنانو مسلمانانو په سیرت کې لنن ورځې بعد رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم د آرام خوب 23 کاله بیا نه ده کړی. نبی علیه الصلاة والسلام 23 کاله له تکلیفونو له کړاوونو په جهادونو کې په غزواتو کې د کفارو د یهودو د منافقینو په مقابله کې تیر کړل. الله جل وعلا ورته ویل سي ای د ما پیغمبره نور راپورته سه، نور د تا د خوب وخت ختم سوی ده، د تا 40 کاله خوبونه وکړل بس دي ته نور راپورته سه. قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. دغه آیاتونه هر یو به والله قسم د مؤمنانو زړونه ور باندې خوشحاله کیږي. خاص کر خپل ابابیلو توایمه د مؤمنان مسلمانان سره دي هغوی توایمه او د رسول الله حقیقي امتیانو توایمه. نن خبرونه به مو ان شاء الله په ژوند کې تغییر درته راولي. په تیر خبرونه کې قدرمندو دوستانو پیغمبر صلی الله علیه وعلى آله وسلم ته سي وحی راغله. جبريل علیه السلام په غار حرا کې ورته راغله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام زی خپل کور ته خدیجة الکبرى رضی الله عنها ته وایي چې ما پټ کړی. نبی علیه الصلاة والسلام د جبريل علیه السلام شکل نه ولیدلی. کله چې شکل ولیدل او د قرآن اول 15 آیاتونه ورباندې را نازل سول. اقرأ باسم ربك الذي خلق. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا حالات تعجب کی اچولیو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام ته رب وایي ما كنت تدري ما الكتاب، ته څه خبرې وي څه کتاب څه شی ده. نبی علیه السلام درس نو ویلی. وکله چې کور ته لاړل خدیجة الکبرى رضی الله عنها پټ کړل. له هغه نه وروسته چې د ده هغه ارامتیا پیدا سوله جسمي ارامتیا نو قصه یې ورته وکړله. بیا خدیجه رضی الله عنها یې د تره زوی ته ورقه ابن نوفل چې په هغه وخت کې په جاهلیت په زمانه کې اهل کتابیت قبول کړی ول نو هغه ته یې دا قصه وکړه. هغه هم د نبوت زیری ورکړه چې د الله په ذات قسم محمد صلی الله علیه وسلم د دې امت پیغمبر او رسول ده. بیا دغه ورقه ابن نوفل ورته وویل چې ته به له مکې مکرمې نه به د خپل قوم پسې اخلي باسي به دي خو که زه په دې وخت کې ژوندی وم نو د الله په ذات قسم درته کوم چې له هر چا نه به دې زیات مدد او مرسته او کومک کوه. همغه وخت چې راتلل ورقه ابن نوفل وفات سوی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو څو مهمې خبرې دي دم درته جوابوم. د ملحدینو لخوا د سیکولرانو لخوا یا د کلیسا د مزدورانو لخوا په مسلمانانو باندې څو سوالونه کیږي. هغه دا ده کله چې اوله وحیه راغله نو بیا دغه وحیه پریسوله. څنګه پریسوله؟ یعنی ودرېدله. بعضې علما وایي چې 2.5 کاله وحی نه راتله، بعضې علما وایي 3 کاله، بعضې علما وایي 1 کال، بعضې علما وایي 4 میاشتې. دا ټولې خبرې صحیح نه دي. دا ټولې خبرې څه شی دي؟ دا ټولې خبرې صحیح نه دي. صحیح نه دي. په دا بعضې د تاریخ په کتابونو کې چې راځي چې 3 کاله او 2.5 کاله او 4 میاشتې او 1 کال دا خبرې ټولې صحیح نه دي.
او دا امام ابن القیم رحمه الله وایي دا خبرې یوم صحیحه نه ده. د ګوتو په شمار 15 ورځې کم و زیات وحی ودرېدله، نبي علیه السلام ته بیا وحی رانغله. نو نبي علیه الصلاة والسلام به په دغه شپو کې د زړه خواهش یې دا و چې دا وحی ولې وځنډېدله. په دغه ځای کې یوه دروغجنه خبره په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې سوې ده. هغه بې بنیاد او بې اساسه خبره چې ملحدین او سیکولرانې له بخاري نه له هغه بلاغات ظهري را اخلي چې هغه دروغجنه خبره ده، په رسول الله پسې دروغ ویل دي. نو هغه مسلمانانو ته وایي چې وګوره د تاسو په کتابو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم خودکشي کوله. ګورئ مسلمانانو، دا بخاري شریفه نه ده، بخاري شریفه دا زه تاسو سر ور باندې در خلاص کړم. بخاري شریفه سیده په دې کې یو د امام بخاري سي په شرطونو باندې په اصولو برابر روایتونه سیدي دا ټول صحیح دي، خو بعضی خبرې معلقات ورته وایي. دا امام بخاري په بخاري کې د ګوتو په شمار دي دا یې راوړي دي چې امام بخاري ورته صحیح نه دی ویلي، او نه دا د امام بخاري روایتونه دي. بل مثال به زه درکړم چې سر مو خلاص. دا قرآن کریم ده کنه، مثلا اوس دا ټول کتاب الله ده؟ نه خیر. تاسو وګورئ دا څه شی ده؟ دا خو هغه د چاپ والا خپل مارک خپل ټاپه ده. یا مثلا دا سفاره ده، دلته مثلا 23مه سفاره ده، پلانې رکوع ده، پلانې منزل ده، یا پلانې صورت ده. دا د قرآن عظیم شان خبرې نه دي، خو قرآن دا خو د قرآن خبرې نه دي. د قرآن خبرې کلام الله، هغه حروفونه الفاظ د قرآن کریم دي. نو د امام بخاري رحمه الله بخاري سیده هر روایت چې درته راغلل حدثنا دا د امام بخاري خبره ده، دا صحیح ده. خبره پوه سولاس که پوه نسواس. یو بعضی مدرجات یا بعضی بلاغات د ظهري امام بخاري معلقات راوړي دي، دا د امام بخاري صاحب روایتونه نه دي، نه دي هغه په اصولو برابر دي، هسې د شواهدو په خاطر باندې راوړي دي، لیکن دا دروغجنې خبرې دي. نو هلته یو له بلاغاتو د ظهري نه یوه خبره راوړي، هغه وایي چې بلغنا موږ ته دا خبره را رسېدلې ده چې نبي علیه السلام به غره ته وختل، نو اراده یې د دې وله چې نبي علیه الصلاة والسلام له غره نه ځان راخوشی کړي. که دا بلغنا اوس نه ده معلوم چې چا ویلي دي. پوه سونس په دې خبره؟ دې ته معلقات د امام بخاري ویلی کېږي. څه شی ویلی کېږي؟ معلقات د امام بخاري رحمه الله ویلی کېږي. په دې شبهه مو سر خلاص ول. نو ملحدین وایي چې د تاسو په بخاري کې دا خبره راغلې چې نبي علیه السلام د غره کوشش کول چې غره ته وخیږي بیا ځان راخوشی کړي، نو دا خبره نه د امام بخاري ده، نه امام بخاري صحیح ورته ویلي، بلکې هغه په بلاغاتو د ظهري کې راوړی ده چې دا بې اساس او بې بنیاده خبره ده. او داسې لږ یو چاته په اصولو باندې د احادیثو په اصولو او علم لري، نو ان شاء الله دا خبره به ډیره ورته څه شي وي، ورته اسانه وي. اوس بله خبره، بعد خلق وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام ته شپږ، هغه خبره خو مور ده چې شپږ 3 کال او 2.5 کال او 2 کال او 1 کال. نو دا څه شی ده؟ دا وحی ځنډېدلې ده. دا خبره صحیحه نه ده. صحیحه خبره دا ده چې 15 ورځې کم او زیات دومره ورځې وحی وځنډېدله، وحی وځنډېدله. اوس ولې وځنډېدله؟ حکمت یې چاته معلوم ده؟ ولې وځنډېدله؟ حکمت یې چاته معلوم ده؟ علي بارک الله فیکم زر کوي. ولې وځنډېدله؟ حکمت یې چاته معلوم ده؟ قاری صاحب نبی علیہ السلام توجه شي الله پاک ته شابس چې د نبي علیه الصلاة والسلام نور وحی ته شوق پیدا سي، شوق زیات سي، هغه د زړه غوښتنه نور پسې زیاته سي. الله جل وعلا سي وحی وځنډوله چې د نبي علیه الصلاة والسلام جسما قلبا
روحا عقلا نور شوق پسې پیدا سي او د وحي په انتظار باندې وي. د 15 ورځو کم و زیات په تېرېدا باندې نبی علیه الصلاة وسلام یو ورځ د باندې ځي، نو چې ویې کتل د اسمان او د ځمکې ترمنځ هماغه ملایکه چې ده ته په اول ورځ باندې وحی راوړي په کرسۍ باندې ناست ده ویې لیدل. الله اکبر. کله چې ولیدل هغه سلام ورته وکړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل چې یا رسول الله، نبی علیه السلام چې بیا هغه حالات ولیدل نو دی خو له دې اولي وحي مرحلې دي، نو د ملایکې لیدل ول دغه وحي زه اوس تاسو ته ښیم چې 7 قسمه یا 8 قسمه وحي موږ تاسو لرو، خاص رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلي، په دې به هم ځان پوهوئ. نبی علیه السلام بیا لاړل کور ته چې لاړل بیا یې په بستره کې ځان پټ کړل. خدیجې رضی الله عنها ته یې بیا ویل چې ما پټ کړي. کله چې لاړل کور ته نو په دغه وخت کې جبریل علیه السلام ورته راغلل. کله چې ورته راغلل دا صورت را نازل سول دوم، یا ایها المزمل یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر. د دې آیاتونو ترجمه اوس درته کوم او د دې دا په خوله باندې ګورې څومره اسانه د تلاوتي، لیکن د الله په ذات قسم دا هر آیات د ځمکو د اسمانونو وزن لري. امدغه آیاتونو په دنیا کې انقلاب راوستل، امدغه آیاتونو په دنیا کې د انسانانو ته ژوند او زندگی ورکړله، امدغه آیاتونو انسانانو ته انسانیت ورزده کړل، امدغه آیاتونو انسانانو ته رب وپیژندل، امدغه آیاتونو انسانانو ته بشریت ته اخلاق تربیات وغیره وغیره وپیژندل، امدغه آیاتونو چې په دنیا کې داسې انقلاب راغلل چې الله جل وعلا یک تنها چانه پیژندل، دغه آیاتونو برکتو چې خالق جل وعلا خلقه وپیژندل، اخلاق زنانه خور لور مور حق حقوق العباد حقوق الله بندگانو دی پیژندلو کوشش روان سول. ورسې ان شاء الله نقطه په نقطه درته بیانوم. نعره تکبیر، الله اکبر ولله الحمد. نعره تکبیر، الله اکبر ولله الحمد. قدرمندو دوستانو، د قرآن عظیم شان دغه عظیم المرسی الله راوخیزول چې قرآن عظیم شان ده، دا عظیم المرسی الله دنیا ته راولیږل چې د اسلام مبارک دین ده، او دا عظیم المر چې الله پیدا کړل محمد رسول الله ده. دا درې سره چراغونه، دا درې سره د رڼا لمرونه، دا داسې لمرونه نه دي لکه دا بل لمر چې دنیا ته د ورځې راخیږي او سپوږمۍ د شپې راخیږي، نه، لمر دغه لمر چې د ورځې راځي دا ورځ راته رڼا کوي، سپوږمۍ چې د شپې راځي شپه راته رڼا کوي. لیکن د محمد رسول الله د قرآن د اسلام مبارک دین دا هغه درې لمرونه دي چې موږ تاسو ته دنیا او آخرت، ورځ او شپه، ژوند و زندگی، قبر و هر څه یې راته رڼا کړل په دنیا کې. دا هغه د الله جل وعلا عظیم نوراني لمرونه وو چې په موږ تاسو باندې الله جل وعلا رحمت وکړل. نو اوس موږ تاسو د قرآن عظیم شان دغه وحي زمانه شروع کیږي، نو په کار موږ تاسو ته دا داسې بعضې د وحي اقسام هم وپېژنو، څو بعضې د وحي اقسام مو وپیژنو چې په دې باندې مو سر خلاص. ګورې دوستانو، وحي 7 قسمونه لري. دا امام ابن القیم رحمه الله په تفصیل سره دا خبره راوړې ده. 7 قسمه اتفاقي دي د علماو په منځ کې، 8 قسم اختلافي ده. 7 قسمه اتفاقي دي، 8 قسمه څه شی دي؟ 7 قسمه اتفاقي دي، 8 قسم اختلافي د مسلمانانو په منځ. اول قسم دی وحي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې کله نبوت ورکولی کېدل، نو اول نبی علیه الصلاة والسلام 6 میاشتې رښتونې او صادقه خوبونه لیدل. ځکه رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم وایي چې رښتونې خوبونه دا د نبوت 40 درجه او حصه ده. بیا ما تاسو ته ویلي و چې د انبیاو خوبونه دا وحی وي. یو د موږ تاسو خوبونه دي،
یو د انبیاو خوبونه دي، د انبیاو خوبونه دا وحی وي. نو اوله سلسله د وحی چې رسول الله ته شروع کېدله دا په پاکو او صادقو خوبونو باندې شروع سول. بعض علما وایي چې د نبي علیه السلام د بعثت او د نبوت زمانه سیوله دا 23 کاله وه، هغه د 4 میاشتې د خوبونو زمانه ورسره حسابوي. او بعض علما وایي 22 نیم کاله وه، هغه بیا دغه د نبوت زمانه د خوبونو زمانه جنی لري کوي. دغه ځای خو مو سر خلاص و که خلاص نسو؟ صحیح ده؟ او قارش محترم بالکل. اوله وحیه د خوبونو په شکل کې پیل سو رسول الله صلی الله علیه وسلم. دوم قسم خوبونه جبریل علیه السلام براتلل د نبی علیه السلام په زړه کې به یو څه شی ورته پوک وهل، او دا په حدیث کې راځي، دا په احادیثو کې راځي. دوم قسم ملائکه به د نبی علیه السلام په زړه کې یو شی ورته اچول. دریم قسم نبی علیه الصلاة والسلام ته به فرشته راتله، د انسان په شکل کې به ورته راتله، د انسان په شکل کې به ورته راتله. او څلورم قسم نبی علیه الصلاة والسلام ته به وحی راتله، دغه وحی به داسې آواز کول، داسې آواز به یې کول لکه د مچیو په شکل باندې داسې آواز به یې کول، او دا به صحابه هم دغه آواز اوریدل. او دا عجیبه وحیه وه. کله وخت کې چې به په رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه شکل باندې وحیه راتلله، نبی علیه السلام به په یخ کې د یخ په موسم کې به خولې ورباندې راماتې سولې، دومره دروندوالی به په دې وحی کې و. بلکې په کتابونو روایتو کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام به په وخ باندې سور ول، خو چې دغه وحی وخت به را شروع سول هغه وخ به پرېوتل له ډېره وزنه. او زید ابن ثابت رضی الله عنه وایي یو وخت کې د نبی علیه السلام په خوا کې ناست ومه، الله اکبر، قربان دي داسې جسم سم چې د رسول الله جسم ورسره لګېدلی وي. اللهم صل وسلم وبارک علی حبیبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. د نبی علیه السلام په خوا کې وای ناست وم، وایي د ما په دې پتون زنګون باندې د نبی علیه السلام دا پتون او زنګون داسې ایښی و. نو په دې وخت کې وایي د وحی دغه د مچۍ په شکل آواز وای را شروع سول، د مچۍ په شکل آواز وای را شروع سول. نو زید بن ثابت رضی الله عنه وای دومره زور را باندې راغلل، وای نږدې وسې د ما دا ورون وای مات سي، دومره وزن وای را باندې راغلل. الله اکبر الله اکبر. دومره وزن وای د نبی علیه الصلاة والسلام ټول حالات به بدل کړل. مخ مبارک به سور سول د جانان صلی الله علیه وعلى آله وسلم، د رحمت للعالمین صلی الله علیه وعلى آله وسلم. نو زید بن ثابت رضی الله عنه وای دومره زور را باندې راغلل چې وای نږدې وسې دغه پتون، ګورې د پتون خو ډېر غټ وي او غټ اډوکی یې وي، وای نږدې وسې دا وای مات سوی وای. دا څوم قسم وحی وه؟ دا څلورم قسم. پنځم قسم وحی هغه وه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملکه جبریل علیه السلام په خپل حقیقي شکل کې لیدلی، دا یې دوه شکل کې لیدلی دا چې په هغه وخت کې الله جل وعلا په خوښه باندې څه شی ورته وحی کېدل، الله ورته وحی کړل. دا پنځم قسم سو. شپږم قسم په شپه د معراج کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړل او الله جل وعلا لمنځونه ورباندې فرض کړل، شپږم قسم دا وحی ده. اووم قسم الله جل وعلا لرسول الله سره بلا واسطې خبرې کړي دي چې د الله له شان سره مناسب وي، لکه څنګه چې د موسی علیه السلام سره خبرې کولې. کنه خبره پوهیږي کنه پوهیږي؟ اووم او قارش محترم مهرباني لکه د موسی علیه السلام. تا دیدار ما او د ما د دې مخلصو ملګرو نصیب کړي یا الله. امین سبحان اله العالمین. خدای ذوالجلال دې تار له دیدار نه همدغه منافقین چې دلته ناست چې د رسول الله خپرونه نه پرېږدي، د رسول الله د سیرت خپرونه خرابوي او د مسلمانانو ذهنونه ور خرابوي، اله العالمین دې تا له دیدار نه یې محروم کړي یا الله. امین. او یا رب العالمین ما ته او د موږ مخلصو ملګرو مؤمنانو مسلمانانو ته، او چې بیا دا وروسته دا خپرونه څوک ګوري مؤمنان مسلمانان وي،
اله العالمین د تا دیدار مو نصیب کړي. اله العالمین د تا آواز مو نصیب کړي چې څنګه د تا له شان سره مناسب وي او لګیږي. یا الله، یا رب، یا رحمن، یا رحیم. نو وم قسم وحی هغه ده چې بېله واسطې او بېله فرشتې الله جل وعلا له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې کړي د الله له شان سره مناسب. سبحان الله سبحان الله. اتم قسم ما تاسو ته ویلو چې په دې کې اختلاف ده. اتم قسم وحی هغه ده یعنی امت دوه ټوټې ده په دې خبره کې. بعض علما فقها وایي، امامان وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل وعلا بېله پردې لیدلی ده او خبرې ورسره کړي. الله اکبر. او بعض علما یې نه مني، بعض علما فقها او امامان یې نه مني. هغه بعض علما چې یې مني هغه اتم قسم وحی یې بولي، او بعض علما چې یې نه مني هغه وایي دا اووه قسم وحی ده. دا اووه قسمه وحی زده کړي د زړه سرونو. بارک الله فیکم. قرآن به خوند درکړي، قرآن به مزه درکړي. تکرار ته خو انشاءالله ضرورت نشته کنه. انشاءالله تکرار به قاری صاحب په یوټیوب په فیسبوک کې بیا وګوري. ښه، بارک الله فیکم. قدرمندو دوستانو، 15 ورځې نبی علیه السلام انتظار کول، خواهش ول، تلوار یې وله، رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم دی وحی انتظار کول. بل وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله جبریل علیه السلام ولیدل کور ته لاړل، کور کې په کمبله کې پټ سول. جبریل علیه السلام ورته راغلل، ورته ویې ویل بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. دا سورت را نازل سول. کله چې دا سورت را نازل سول، له دې سورت نه مخکې به یو څو خبرې درته وکړم که خفه کېږئ نه او زړه مو غواړي. صحیح ده؟ په دې آیاتونو کې الله جل وعلا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وښودله چې ای په جامو کې، په کمبله کې پیچونکیه. د دې الله جل وعلا له رسول الله سره هغه نهایت محبت ول چې ده په څه قسم ځان په هغه کمبله کې پیچلی و، والله جل وعلا همغه اواز ورته وکړل یا ایها المدثر. اکبر. راپورته سه، نور له دې ګرمې بسترې نه راوچت سه. ای د ما رحمت للعالمین. نور هغه د خوبونو وخت دې لاړل. ای د ما رحمت للعالمین. عظیم شی چې هغه دین و اسلام و قرآن و تبلیغ و دعوت ده، دا انتظار درته کوي. ای پیغمبره د ما عظیم مسئولیت در لغاړي کیږي، عظیم مسئولیت در لغاړي سول. نور د راحت ژوند دې تا نسته، نور تکلیفونو ته رامخکې سه، نور سختیو ته رامخکې سه، نور جهادونو ته رامخکې سه، نور د کفارو مشرکینو مقابله وکړه. ای د ما پیغمبره یا ایها المدثر، جامې دې له دغه کومه کمبله چې دې په ځان تاو کړي ده له دې نه رابهر سه. په کومو جامو کې چې دې ځان پیچلی د هغه زیاتې جامې، یو خو بدني جامې دي او زیاتې له هغو نه رابهر سه. الله اکبر. ای د ما پیغمبره نور د دښمن مقابله وکړه، نور هغه تکلیفونه تحمل کړه، هغه سختیانې تحمل کړه. ای د ما پیغمبره تا ته یو ډیر لوی هغه څه چې د تا مسؤلیت او د تا په اوږو باندې باریږي، هغه د دین او د قرآن او د شریعت د اسلام دعوت ته، دې ته ځان تیار کړ. د خوب زمانه د نوره تیره سوله، د خوبونو زمانه د نوره تیره سوله. نور به جهادونو، تکلیفونو ګاللو ته او د دین دعوت کولو ته او نورو تکلیفونو سختیو ته، دې ته به ځان تیاروي. جبریل علیه الصلاة والسلام چې کله دا آیاتونه ورته وویل یا ایها المدثر، د یا ایها المدثر معنا ده ای په جامو کې پیچل سویه. دا څو آیاتونه درته ترجمه کومه قدرمندو دوستانو. دا په خولو باندې ډیر اسانه ښکاره کیږي،
دا په خولو باندې ډیر آسانه ښکاره کیږي، لیکن په حقیقت کې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې د الله په ذات قسم دا هر آیات د غرونو په اندازه باندې وزن لري. دا هغه آیاتونه دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل وعلا د توحید د انقلاب راوستلو دعوت او تبلیغ ورته کوي. نعرہ تکبیر، الله اکبر ولله. دا هغه آیاتونه دي چې مخامخ او په الفاظو کې ډیر آسانه معلومیږي، لیکن په حقیقت کې دا هغه انقلابي آیاتونه دي چې دغه آیاتونو نړۍ ته بشریت ته انسانیت وروښودل، نړۍ ته بشریت ته اخلاق وروښودل، نړۍ ته بشریت ته رب وروپېژندل. دا هغه آیاتونه دي چې د رب جل وعلا د توحید بیانېدل په همدغه لحظه کې شروع سول. الی یوم القیامه مؤمنان و موحدین، مؤمنان مسلمانان به ژوند و زندگی کې اوسي د الله خوښه او اراده. قدرمندو دوستانو، دا هغه آیاتونه دي چې ډیر وزندار دي. دا هغه آیاتونه دي ما ته او د ما ملګرو ته رب العالمین جل وعلا دا آیاتونه په خدای قسم نن چې ما د دې تفاسیر مې راکتل او کتابونه مې راکتل، دومره د مؤمن مسلمان زړه ور باندې خوشاله کېږي د الله په ذات قسم، لکه الله جل وعلا چې اوس نوي تازه موږ ته را نازل کړي خو 1400 کاله مخکې رسول الله ته دی. خو دا قرآن یو داسې معجز کتاب ده چې ورننوځي د مؤمن مسلمان زړه ور باندې خوشاله کېږي چې دا اوس ماته الله جل وعلا وایي. الله اکبر، الله اکبر. او یو څو خبرې د ښې په خلاصو غوږونو یې واورئ. یا ایها المدثر، په جامو کې پیچلیه، قم فانذر، پورته سه، راجګ سه، خلق وبیروه. یار به ترجمه درته وکړم بیا به تفصیل درته وکړم، خوښه مو ده؟ مهربان قاری صاحب. خلق وبیروه، انقلاب راوله، خلقو ته رب وروپېژنه. وروسته پسې وایي وربک فکبر، او د رب جل وعلا لویي بیان کړه، د رب لوی شان بیان کړه، د دې کائناتو د پیدا کوونکي شان بیان کړه. او طبعا چې خلق ویروي، خلقو ته دین بیانوي، نو له تکلیفونو سره، له توهین او له سپکاوي سره، له بد اخلاق او بد زبانو، له سپکو بې عزتو، له عزتمنو خلقو سره به مخامخ کېږي او د رب لویي سي بیانوي. دا داسې اسانه نه ده ای د ما پیغمبره، دنیا به د مخالفت درادانګي، بت پرسته، مشرکین، یهودیان، نصارا، مجوسیان وغیره وغیره ټول به د مخالفت ته بیانېږي. خو ربک فکبر، یوازې د رب لویي به دې بیانوي، یوازې د رب صفت به دې کوي، یوازې هغه څوک چې له رب نه یې ځان لویان جوړ کړي دي، وروسته یې په تفصیل کې درته وایم، هغه به راکوزوي. یوازې د رب جل وعلا لویي به بیانوي. ښه وثیابک فطهر، ای د ما پیغمبره جامې دې صفا کړه، بدن دې صفا کړه، هر څه دې صفا کړه. وروسته یې وضاحت در کوم چې ولې رب جل وعلا ورته ویل والرجز فهجر. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله جل وعلا وایي خپل هغه خیر او چرک دام صفا کړه. ورسته به په تفصیل کې درته وکړم چې سر مو خلاصي. او ولا تمنن تستكثر، او دا مه وایه چې ولا ما ډیر کار وکړل، یا بسته دومره بسته، او خپل عمل ته دې ډیر په سترګه مه ګوره، ځه په خیر پسې په مخ کې ځه، نور به تکلیف کوي، نور به شپه و ورځ نارامه کېږي، شپه و ورځ به د رب جل وعلا د دین او د دعوت او د قرآن او د رسالت کې به شپه و ورځ یوه کوي او پر مخ به ځې. دا به نه وایې چې بس، دا به نه وایې چې ما ډیر کړي دي، دا به نه وایې لکه دا چې مؤمنان او مسلمانانو ته همیشه مؤمنان باید دا ووایي چې د دین خدمت دې هر څومره کړي، دا به نه وایې چې موږ دا کړي دا کړي دا مو کړي. ښه ولربک فاصبر، تر دې ځایه پورې به د آیاتونو باندې نن خبرې وکړو. صحیح ده؟ او ای د ما پیغمبره، او ای د ما پیغمبره صلی الله علیه وعلى آله وسلم، الله ورته وایي او ګوره په دغې لاره کې چې دا ما درته وویل چې قم فانذر،
وربك فكبر ورسه خلق وبیروه د رب لویي بیان کړه دین دعوت کړه په دې لاره کې چې څومره تکلیفونه او پریشانیانې او سختیانې درته راځي فاصبر صبر وکړئ الله اکبر بشک اول رب العالمین جل وعلا خالق جل وعلا رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم ته دا عظیم درس ورکړل ګوري څونه اسانه آیاتونه دي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر څونه اسانه لیکن الله جل وعلا په دې کې یو داسې عظیم درس د مؤمنانو ته پروت ده چې تو دنیا او ما فيها په خدای قسم دا آیاتونه ډېر عظیم آیاتونه دي ډېر عظیم آیاتونه دي څه ورته وایي ولربک فاصبر ای د ما پیغمبره خفه کېږي به نه یاد وساته د رب جل وعلا طرف ته چې څوک رابولې سپکېدا سره به مخامخ کېږي له بد نومونو سره به مخامخ کېږي تا ته به خلق قسم قسم نمونه درکوي د یو بل ملکي جنټ به دې بولي ای د ما پیغمبره ولربک فاصبر د رب لویي به بیانوي د رب جل وعلا له عذابونو نه به خلق ویروي ای د ما پیغمبره کله چې دا کارونه شروع کړل ښه ورځ به تا ته په ژوند کې ډېره کمه داسې راځي له دې خلقو نه چې کله باطل فرستو ته دعوت ورکوي ته به له توهین له سپکاوي له بدو نومونو سره له سپکاوي سره له قسم قسم چې د تا طبیعت ورباندې خرابېږي له دې سره به مخامخ کېږي خو صبر به ورباندې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل وعلا په دې آیاتونو کې عظیم درس ورکوي عظیمه تربیه ورکوي عظیم تعلیم ورکوي رسول الله امت ته رب العالمین جل وعلا عظیم درس او تعلیم ورکوي تاسو راسئ اوس په تفصیل کې به مو لږ نور سره خلاص دوستان دا سکرین د سره ټکو ویده مه کښېنئ زر زر کوئ دا سکرین د سره یو منټ ته ورسوئ هلئ زمریانو یا ایها المدثر قم فانذر ای د ما پیغمبره پورته سه په جامو کې پیچلې یې پورته سه خلق وبیروه دا د خلقو بیرول او د خلقو د الله له عذابونو ویرولو دپاره اوچتېدل او ودرېدل د دې انتها هغه وخت کې ده چې په ټول عالم کې چې هر هغه څوک د الله جل وعلا له رضا نه مخالفت کوي او د الله جل وعلا له عبادت نه سرغړونه کوي چې تر دې هر چا پورې دغه د رب جل وعلا له عذابونو نه ویرول تر دوی پورې ورورسیږي بالکل دغه د الله جل وعلا له رضا نه له مرضیاتو نه مخالفت کول دا خو ډېر بد عواقب لري ډېر بد عواقب لري نو د دعوت او د رب له ویرولو دپاره چې یو څوک ودرېدل نو دا به بیا نهایت هغه وخت ده چې عالم ته د دې خبرې دا خبر ورسیږي چې ای انسانانو تاسو چې د الله د رضا مخالفت کوئ د الله جل وعلا له اوامرو او لربوبیات الوهیات اسماء و صفاتو نه مخالفت کوي دا خو ډېر یو عجیب عواقب بیا لري خو دغه عواقب که تاسو دا به نیم ځانونه پوهه کړئ که په دې دنیا کې الله جل وعلا جزا در نه کړله خو بیا د دې دنیا په شکل په یو بله دنیا هم چې الله جل وعلا په هغې دنیا باندې بیا جزا درکوي ګورې د الله جل وعلا عادت دا نه ده چې په دنیا کې یو څوک ګناه وکړي الله سزا ورکړي دا د الله عادت نه ده په دنیا کې د الله قانون نه ده د الله سنت نه دي الا چې په کومو قومونو عذابونه راسي دا د عبرت لپاره وي لیکن د الله جل وعلا عام عادت او عام سنت دا نه دي چې په دنیا کې هر قوم ته عذاب ورکړي ګوري یو خبره درته کوم دا دنیا دار د عمل ده پوی نه سولاسته
بشک یعنی د عمل کولو ځای ده. ښه کوې بد کوې، ښه کوې بد کوې، که دې ښه وکړل، ښه عمل، ایمان، توحید، د رب بندګي او عبادت دې وکړل او آخرت ته دې در سره یوړل، رب جل وعلا به درته وایي ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا. الله اکبر. او که دې کله وخت کې بد اعمال وکړل، سرغړونه دې د رب له احکامو له دینه وکړه، بیا به رب درته وایي فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. اوس څه کوي عذابونه چې څه مو په دنیا کې کول، نو د هغه بدله امدا جهنم عذابونه دي. رب دې ما ته او دې ما د ټولو مخلصو مؤمنانو ته نجات را نصیب کړي. ورونو خویندو، یعنی دا قم فانذر، الله څه ورته وایي رسول الله ته؟ ای دې ما پیغمبره ودرېږه، راووځه، اله نوره دې ګرمه بستره پرېږده، نوره ګرمه غېږه پرېږده. ای دې ما حبیبه قم فانذر، خلق وبېرو دې ما له عذابونو نه. کله چې خلق وبېرېږي یا ونه بېرېږي، د دې دپاره خو الله جل وعلا په دنیا کې دار د عمل ده، دار د حساب نه ده. نن زمانه کې عمل وکړه، رب حساب نه در سره کوي، لیکن سبا چې بیا در باندې راغله بیا عمل نه، بیا د رب د حساب ځای ده. ښه، نن د عمل ځای ده، سبا د حساب ځای ده. نن د توبې ځای ده، سبا د عذاب ځای ده. نن د تکلیف ځای ده، سبا د حاصل ځای ده. ولی پیغام قرآن کې رب العالمین جل وعلا وایي په احادیثو کې الدنیا مزرعة للآخرة. دا دنیا چې موږ تاسو پکې یو، دا د آخرت دپاره یوه کرونده ده. زه یو مثال درکړم. مثال یې څنګه درکړم؟ بارک الله فیکم. ګوري مسلمانانو، یو وخت کې غنم په ځمکه کې وکرلی سي کنه، دا څو میاشتې پټ وي. دا د غنمو مثال عینه مثال د انسان ده. تاسو وایئ څنګه خرڅ غنم راواخلې، اوس نه پوهېږم دغه د دود پتې والا ورباندې پوهېږي که نه پوهېږي؟ جانانه د زړه سره ښه، دغه غنم چې دې راواخیستل په ځمکه کې دې واچول، دا پټ وي څو میاشتې. کله چې ماشوم د مور نس ته لاړ شي، همدغسې د دانې په شکل کې ځي. د مور نس ته لاړ شي، د مور په نس کې څو میاشتې وي، بیا را پیدا کېږي. همدا غنم د ځمکې په منځ کې وي، تر ډېره وخته پورې وي، بیا چې ژمی ورباندې راشي خو بیخي پټ وي. له دې نه وروسته بیا دی راووځي، بیا دی رالویېږي، بیا ځي، بیا دی دا په سر کې دغه وکړي، دا د غنمو شکل راوړي. د غنمو له شکل نه وروسته بیا په ده کې غنم دانې پیدا سي، او وږی ورته وایي، هغه وږی یې پوره سي. له دې نه وروسته بیا په وچېدلو شروع وکړي، له وچېدلو نه وروسته بیا له منځه وړلو باندې شروع وسي. انسان هم همدقسې مثال لري. د مور په نس کې وي، له مور له نس وروسته چې راووتل، دی رالویېږي، د وچېدلو په طرف، د بوډاتوب په طرف، اخر کې ملک الموت ورته راسي، وایي راځه. الدنیا مزرعة للآخرة. دا مؤمنان چې له ما سره دي، ګوري ما ته به نه یو د زړه سرونو، دغه مؤمنان مخلصه د ابابیلو ته وایمه، ای ابابیلو، یا الله په ذات قسم درته کوم، دا به ټول عمر پسې دا میډیا وي، د ما ته دا د سیرت خپرونه به وي، ما ته به په قبرونو کې یو، خو مؤمنان به یې اوري. مؤمنانو که بیا موږ نه وو په دنیا کې او دا خپرونه تاسو اورېدله، ګوري ما له دعا هیر نه کړي او د ما ملګري، جزاک الله، ګوري د ما او د ما ملګري له دعا نه بیا هیر نه کړي. دا د شکر ځای د خپلو ملګرو دوستانو ته وایمه چې شکر د رب جل وعلا ادا کړی، چې الله جل وعلا په داسې محفلونو، په داسې د دین په دعوت د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پیژندلو په سیرت را یو ځای کړي یاسته. الحمدلله. وفا جان سرلوړي سي، یاسین جان، ټول رب مو سرلوړي کړي د دې عظیم سیرت په برکت سره. آمین. نو الله جل وعلا دنیا د آخرت دپاره کرونده جوړه کړې ده. چې ای د ما بنده وکړه، څه شی پکې کرې، خو حاصل به یې چیرې اخلې؟ مالک یوم الدین. الله د کومې ورځې د جزا مالک ده؟ د حساب د ورځې. هر څه چې دې وکرل، د هر څه تخم چې دې واچول، خو دا تخم به چې کله د رب په بندګي او عبادت کې اچوې، دا به ګوره یارې به توحید پیژنې،
بیا به رسول الله باندې ایمان راوړي د رسول الله د احادیثو د روایاتو لمنلو نه وروسته به دا تخم بیا ته په ځمکه کې اچي. څه مطلب ګورې تاسې اوس پیاز کرې غنم کرې په هر ډاګ کې خو یې کانه نه کرې ځمکه به ګوري ورته دا څوړ ځمکه ده کوم حاصل راته کوي په څه شکل به یې وکړي څونه ګټو پیدا به راته وکړي. نو تاسې د آخرت دپاره نیک اعمال کرې د نیکو اعمالو فصل کرې کرونده کرې دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تله باندې برابر وي. بالکل. د چا په تله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغسې کوم توحید راوړی، هغسې کوم دین راوړی، هغسې کوم شریعت راوړی، هغسې کومه لارښوونه راته کړې ده. یا الله یا رحمان یا رحیم د محمد عربي صلی الله علیه وسلم په طریقو مو برابر کړه، د هغه په سنتو مو برابر کړه، د هغه پیروي را نصیب کړه. یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. آمین یا رب العالمین. خبره را باندې درازه نسی د زړه سرونو. بارک الله فیکم. ناوختم دوم الله جل وعلا ورته وایي د الله لویي بیان که وربک فکبر. اول خبر دی رحمت للعالمین ته لدی خبر نورسته الله ورته وایي سي ای دی ما پیغمبره دی بل چا لویي به نه منې، یوازې د چا لویي به بیانوي. الله وربک فکبر دی الله په ملایکو مخلوقات چې کوم مخلوق ملایکې دی تر ټولو جبریل علیه السلام دی غلویي به نه بیانوي. په انسانانو کې اول انسان آدم علیه السلام دی غلویي به نه بیانوي. ای دی ما حبیبه، ای دی ما رحمتا للعالمین، دی ما لویي به بیانوي. په دې کې یو څو ډزونه سته په دې دجالي پیرانو باندې، په دې دجالي اخوندانو باندې، په دې دجالي بېدینه پیرانو باندې او د دوی په دې مریدانو باندې او په دغسې نورو باطل پرستو باندې چې له پیرانو نه یې خدایان جوړ کړي دي. الله څه ورته وایي رسول الله ته؟ راته متوجه سي د زړه سرونو. وربک فکبر. ای دی ما پیغمبره دی بل چا لویي نه منمه، دی عظیم ذات شان امداده دی خالق جل وعلا. بل څوک هم لوی کېدلی سي چې لیټرین او حمام ته ځي د الله په مقابل کې؟ هېڅکله نه. ای ابو جهله غرق سي، ای عتبه و شیبه، ای د مکې مشرکینو تاسو چې دومره ځانونه لوی لوی ګڼئ، ای د دنیا دجالانو فرعونیانو چې چا د خدایي دعوه فرعوني دعوې کړي، تاسې دومره غټه وایې حمام کې څه شی درنه راتویږي؟ بیا غټه ویل درته پکار دي؟ بیا کبر کول درته پکار دي؟ بیا د داسې انسان لویي بیانول پکار دي؟ نه خیر. ای دی ما پیغمبره وربک فکبر. الله جل وعلا لویي بیان کړه. بشک. نعره تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. اکبر ولله الحمد. اوس دا د لویي بیانېدل داسې دي چې ای دی ما پیغمبره شروع یې له دې ده چې د رب په بیانېدلو د لویي په بیانېدلو شروع وکړې، انتها یې هغه وخت کې ده چې په دنیا کې څومره فرعونیان او ځانو ته یې د خدایي نسبتونه کړي دي لویان دي، دا به په دې بل مخ داسې را اړوي. انتها یې هغه وخت کې ده. بالکل. د دوی به شوکت دبدبه دا به ختموي ورته. په ځمکه کې به یوازې د رب العالمین جل وعلا لویي بیانېږي. د چا؟ د رب العالمین جل وعلا. ګوریا زه یو څو مثاله درکړم. محمد رسول الله په انسانانو کې لوی انسان عظیم انسان، الله جل وعلا عظیم شرف ورکړی. صحابه یې دې ته نه پرېښودل چې د رسول الله لاسونه ورښکل کړي. بالکل. محمد رسول الله صحابه ورته دا تعلیم نه ورکول چې زه راننوځم تاسې راته جګ سئ. بالکل. د محمد رسول الله عادت مبارک دا و چې صحابه به په یو ځای کې ناست و، دی به ورغی چې د ورو پر ځای کې به ځای خالي و، په هغه ځای کې به کېنسته. الله اکبر. بشک. نن موږ ته راسه دا دجالي فرعون نه دي، دا فرعونان د خدایي دعوې چې یې کړې. هسې په دې قرآن کې د فرعون رنګ بد ده. په خدای قسم دغه همغه فرعونیان دي لکه هغه فرعون چې د موسی علیه السلام په زمانه کې دا نن دجالي فرعون نه دي. دا پنجاب و سند و په دې بعضې منطقو کې په افغانستان کې هم اوس ورک سوي دي. الحمدلله رب جل وعلا دې د ټول عمر دپاره ورک کړي. الحمدلله. دا رقصان اور دا بلاوي دا بتري انسانانو ته وایي په پښو مې را پرېوځه، لاسونه مې را ښکل کړه، پښې مې را وڅټه، ډانس راته وکړه، رقص راته وکړه، بلکه
دا په الله قسم دی خدایي دعوه ده. نو دا که خلقو ته نه معلومیږي خو خلق ناپوهه دي، لیکن مؤمنانو مسلمانانو ته معلومیږي چې په هر ځای کې د الله لویي به بیانیږي. بس بالشك چې د رب جل وعلا له شان سره لګیږي هغه لویي دي. موږ تاسو څه وایو؟ سبحانک اللهم. بالشك پاکي ده د چا دپاره؟ الله جل د جلاله. الله جل وعلا دپاره. الله پاک د له ټولو عیبونو نه. نور الحمدلله د ټولو صفتونو، د ټولو ثناګانو، د ټولو حمدونو لایق څوک ده؟ الله رب العزت. الله رب العالمين ده. الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توي وربك فكبر. اي دي ما پیغمبره دي مالو يي بیان کړه، خدا سي ما بیانوا سي په لفظ بیان کړي. اي دي ما پیغمبره دا سي بیان کړه سي په دنیا کې چا دي لوی دعوی کړي وي دا پړ مخيرا غورزار کړه، دي دوی دبدبه، دي دوی وغيره دا ټول لمنځ یوسه. دي ما دعوت دي مالو يي بیان کړه، ما ته خلق را وبوله، دي بل چالو یې نه منم. او نن مؤمنانو مسلمانانو تاسو ته وایم ګوري سي دي الله صفات، دي الله دي لوی صفات دا بل چاته ورنکړي، نه پیرته نه مرید ته نه یو بل ته. دا جهان د خلقو باندې دي الله صفات نه ورکوي، دي الله مقام ته به نه رسوي. نن متاسفانه ډیر خلق دي په دا بعضې ځایونو کې پیران ناس وي، دا مریدان دا ورته ناس وي لکه هغه چې د دوی په زړه باندې خبر وي، دغسې لکه چمچي دا مخې ته ناس وي. بالکل. بیا چې د دوی په مخ کې لږ یوه خبره وکړې په هغه ویډیو کې به مو لیدلې وایي دي تاسې ټولو شزي په یاد مو دي؟ وخرس دا دجال هم ځان ته پیر وایي. بیا مریدان حق د پیره مخ دې تور سره دې پیره سره رب دې هلاک کړه. همدغه د خدای جل وعلا صفات مو همدغو ته ورکړي دي. راورسېږه په مو خبر ده، موږ ته تکلیف و ضرر را رسوي. دا خو د ابوجهل عقیده و د مکې د کفارو د مشرکینو ای مؤمنانو مسلمانانو له دې نه پرهیز وکړي. ښه جزاك الله. دریم د کالو پاکوالی. ای د ما پیغمبره ځان دې پاک کړه، کالي دې پاک کړه. ای د ما پیغمبره باطن او ظاهر دې صفا کړه. ای د ما پیغمبره جامع او شکل دې صفا کړه. ای د ما پیغمبره ځان دې داسې جوړ کړه سی خلق دې تا تر رعب لاندې راسي، خلق دې تا تر تاثیر لاندې راسي. عمر الفاروق سی کله اسلام قبول کړل، هغه بهادر انسان، هغه زړور انسان، هغه د زړونو رهبر انسان، هغه عظیم انسان، هغه انسان د رسول الله په مخ کې بچو په غلی ناسو. کله چې الله ورته وویل ای د ما پیغمبره وثیابک فطهر، ای د ما پیغمبره جامې دې صفا کړه، باطن دې صفا کړه، جسم دې صفا کړه، ځان دې داسې ښایسته کړه ظاهر و باطن چې خلق دې تا تر رعب لاندې راسي. الله. تر څه شي؟ الروح بالله. تر رعب لاندې راسي، تر تاثیر لاندې راسي. ای د ما پیغمبره لکه څنګه چې د جامې صفا کوي اخلاق دې داسې صفا کړه. ځکه عایشه رضی الله وایي د رسول الله اخلاق قرآن و. څه شی و؟ قرآن و کلام الله. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم له اخلاقو، له جسمي صفایي، له باطني صفایي، له عقیدوي صفایي، د توحید کې چې کومه صفایي وه په دې ټولو صفاییو کې رب العالمین ورته ویل چې دا ټولې صفایانې د تا دپاره ډېرې مهمې دي چې خلق دې تر رعب او تر تاثیر لاندې راسي. او همغه وم سول. بالشك. الله اکبر علیه الصلاة والسلام. الله. الله ورته وایي وثیابک فطهر. ای د ما پیغمبره له هر قسمه ناپاکۍ نه ظاهري او باطني، جسمي او نفسي او جسمي او روحي، له دې په ځان کې صفایي راوله. او دومره مبالغه پکې وکړه رب العالمین جل وعلا ورته وایي چې څومره د یو بشري نفس دپاره ضروري وي او ممکنه وي. پوهېږئ په دې خبرو؟ الله اکبر. بالکل. څلورمه خبره پیغمبر علیه السلام تعالی جل وعلا وایي چې ته څه شی وکړه؟ ای د ما پیغمبره ته استکثار نه ځان منع کړه. څه مطلب؟ یعنی خپل عمل به ډیر نه بولې. بالکل. خپل عمل به څه شی ډیر نه بولې. او د ملګرو ته وایم ته به خپل کوشش کوې، هلې ځلې به کوې،
د چا په سپکاوي او توهین او بدیس پسې به نه ګرځېږي. ای د الله بندګانو، دا زه کله کله تاسو ته وایم دغه دلته د کلیسا مزدوران، د کلیسا جاسوسان، د بېدینه دغسې مو مخالفت ونه کړي، د الله په ذات قسم که رب د تاسو دعوت قبول کړي. بالکل. الله اکبر. بشک. د الله په ذات قسم دغه په نامه مسلمانان سي دي او د مسلمانانو د علماو د دعوتګرو په بېعزتي پسې ګرځېږي، په دې کې د رب رضا ده او په دې کې الله د تاسو مقام در لوړوي. بشک. په دې کې رب العالمین د تاسو مقام در لوړوي. ځکه پیغمبر علیه السلام ته الله جل وعلا څه وایي چې ته به خپل کوشش او هڅه کوې، شټاپ کېږې به نه چې بس دومره بس ته، نه نه نه، زه په خیر. او ټول عمل ته به د لویو قرباني په سترګه به ورته نه ګورې، بس وایه بس رب جل وعلا د پاره چې مې څومره وس و طاقت وي دا به کوم. بالکل. او هر څه چې دې وکړل دا به په نس باندې شمارې، په نس باندې به شمارې، ځکه د تا اجر له الله سره ده. ته به له انسانانو بدله نه غواړې، بشک. له انسانانو به بدله نه غواړې، له انسانانو به احترام نه غواړې، له انسانانو نه به شفقت نه غواړې، له انسانانو به دا نه غواړې چې ما خو دا کړي ته دا را سره وکړه، ما دا کړي ته دا را سره وکړه. متوجه یاست دې ځای ته که نه یاست؟ پنځم الله جل وعلا ورته وایي ولربک فاصبر. دې ته ما نن ډېر چې کله مې سیرت راکتل د جانان صلی الله علیه وسلم دا تکلیفونه را یادېدل، په خدای قسم کې د انسان دا زړه درد کوي د رحمت للعالمین په ژوند او زندګي. د ما پیغمبره کله چې د دعوت وکړل، د ما د پاره د خلق وبېرول او ځان دې په دې هر څه باندې سنبال کړل. اوس چې ته له ستونزو سره مخامخ کېږې، ای د ما پیغمبره صبر وکړئ، استقامت وکړئ. ای د ما پیغمبره د دعوت په لاره کې سره له هر مشکل سره مخامخ کېږې، په هغه باندې به صبر کوئ. الله اکبر. او ای د ما پیغمبره د تا په ضد باندې به ډېر مخالفین را پیدا کېږي. بالکل. تاسې د ای د رب جل وعلا د ډاډګیرنې ته ګوري چې خپل حبیب ته یې ورکوي. بشک. ای مؤمنانو د الله په ذات قسم دغه ډاډګیرنه رب تاسو ته هم درکوي، ځکه موږ الحمدلله د رسول الله امتیانو. یا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الله اکبر. الحمدلله. رب ورته وایي چې د تا مخالفین د تا پر ضد باندې به ډېر کارونه کوي، ټوکې به در باندې کوي، مسخرې به در باندې کوي، تر دې پورې به ای د ما پیغمبره د خپل عناد او د خپل تکبر په وجه مخالفت کې به دومره ځای ته رسیږي چې د تا د ملګرو د وژلو کوشش به کوي. الله اکبر. بشک همداسې. او بلکې د هغه مؤمنانو د بې عزتي او د وژلو کوشش به کوي چې د تا پر شا او خوا باندې راتاوي. بالکل. ای د ما پیغمبره مایوسه کېږي به نه، بې صبره کېږي به نه، په سختي سره به د دغه ستونزو او په قوت سره به د دې مشکلاتو مقابله کوي. رب جل وعلا ورته وایي الله اکبر. ای د ما پیغمبره د تا د ستونزو وخت نور شروع سول، دا کله چې یا ایها المدثر ورته وویل نور د تکلیفونو زمانه یې شروع سو. د رسول الله 23 کاله بیا رسول الله راحت نه دی لیدلی د ما او د تا دپاره. الله اکبر. بالکل. د ما او د تا د دنیا او د آخرت دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ځان ته بیا کار نه ده کړی. نبی علیه الصلاة والسلام خپلې کورنۍ ته بیا کار نه ده کړی. نبی علیه الصلاة والسلام زورت و شپه د الله د دین دعوت و تبلیغ ته وقف کړل. نبی علیه الصلاة والسلام هر څه شاته غورځار کړل، هر څه یې شاته غورځار کړل. نبی علیه الصلاة والسلام همدغه 23 کاله په داسې تکلیفونو کې تیر کړل. کله چې د نبی علیه الصلاة والسلام همدغه د تکلیفونو زمانه پوره سوله، رب العالمین ورته وویل ای د ما حبیبه بدله یې په دنیا کې نه درکوم، راځه ما ته راځه. سبحان الله. ای د ما حبیبه د ما په دین د تکلیفونه تیر کړل، د ما په دین د سختیانو پریشانیانې تیرې کړلې،
ای حبیب راځه په خپلو لاسونو بلا کیف زه تا ته د دې بدله درکوم راځه. الله أكبر. الله جل وعلا ځان ته ور وبلل خو هغه به وروسته بیا درته راسي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام ته الله جل وعلا وایي ولربک فاصبر. ای د ما پیغمبره ته او د تا ملګري به له تکلیفونو سره مخامخ کیږي، ته او د تا منونکي به له پریشانیو سره مخامخ کیږي، ته او د تا ملګري مؤمن مسلمان به په ژوند کې له مشکلاتو سره مخامخ کیږي. څوک چې په ژوند کې له مشکلاتو سره مخامخ نه سول هغه مؤمن نه ده. بالکل. نو ای د ما پیغمبره ته او د تا ملګري به له تکلیفونو پریشانیو سره مخامخ کیږي، یا بلکې د تا د ملګرو د وژلو دپاره به له دا خلق په عناد او په تکبر کې راځي کوشش به کوي چې تا او د تا ملګري ووژني، په شهادت مو ورسوي، هماغسې ومسول په سیرت کې به درته راسي. خو ته به ای د ما پیغمبره په سختي او قوت سره د دې مقابله کوي، په نفسي خواهشاتو پسې به نه ځې. د الله جل وعلا تر دې چې رب درنه راضي سي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قدرمن دوستانو د رسول الله صلى الله عليه وسلم دومه وحيه چې قرآن عظیم شان کې دوم ځل وحی راغله د یا ایها المدثر صورت، د هغه 15 آیاتونه مو تاسو ته د هغه په اړه معلومات درکړل. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت مبارک اوس ډېر پسې خوږیږي، له ډېرو عبرتونو نه ډک ده، له ډېرو نصیحتونو نه ډک ده. اوس که موږ قدم په قدم ځو نو موږ تاسو به ډېر دا اوس ما دومره اختصار وکړل په دې خپرونه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خپرونه کې باور وکړئ چې بیخي اختصار مې وکړل، خو دومره وخت یې واخیستل چې هغه وخت نور په پوره کېدا باندې ده. رب مو سرلوړي کړه، رب مو عزتمن و قدرمن کړه. بارك الله فيكم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إله العالمين دي قبول کړه، والله جل وعلا دې موږ تاسو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.